چې کوم راغلي دي دلته په دا 15 کاله کې موږ مسلسل دلته د مترقي لیکوال له اړخه یا د سیاسي هلو ځلو د سیاسي ملګرو په څنګ باندې موږ راځو په 2 فروری ارمان ته د عقیدت پیرزوینو دپاره موږ د ده مزار ته راځو، دلته حاضري لګوو، بیا له هغه وروسته ځو باقاعده د څنګ یا د ارمان د فکر چې کوم ملګري دي یا هغه څوک چې د ارمان فکر ژوندی ساتل غواړي هغه که حالات هر رنګ وي هغه ساتي، څوک چې ودې ته هوډمن وي، چا چې هوډ کړی وي چې ارمان چې کوم قرباني وکړه، ارمان چې کوم ځان قربان کړي تر دې وطن، نو دا قرباني چې کومه وه دا د ارمان په خپل ذات لپاره نه وه، د ارمان د خپلې کورنۍ یا د یو څو وګړو لپاره نه وه، دا د ټول وطن لپاره وه، د ټول وطن د خپلواکۍ د ازادۍ لپاره وه. دلته د زموږ راتګ یا بیا په ارمان باندې سمینار جوړول یا هر څه چې کول دا د ارمان هغه اکشنز ول، د ارمان هغه عمل وی چې نن موږ د هغه عملونه د هغه چې کوم کارونه کړي دي د دې وطن د دې خاورې دپاره هغه په وار وار باندې یادوو. نو دلته د تلین لمانځل هم د دې لپاره وي چې یو چا یو قرباني ورکړې وي د دې کام لپاره چې ته یو قدم واخلې، دا هم د لویې مبارزې په حساب کې راځي، د یو لوی سنګر مطلب داسې دی چې تا په داسې سخت وخت کې په داسې یو منظمه ریاست کې چې هر شی په وس پردي په دې کې بیا هم ته یو مزاحمتي قدم اخلې، مزاحمتي قدم ږدې، نو دا په خپل ځان کې یو لویه مبارزه ده. دلته که هر ملګری که هغه ځوان دی، که سپین ږیری دی، سیاسي فکر لري، ادیب دی، شاعر دی، چې هغه د کامو د وطن لپاره یو قدم اخلي، دا د یو لویې مبارزې سبب دی، دا د یو لویې مبارزه په خپل ځان کې ثابتوي. نو موږ ارمان ته د 15 تلین په مناسبت د دې ټولو ملګرو په مناسبت عقیدت ګلونه وړاندې کوو، چونکې زه دلته که موږ راځو که خبرې کوو د ارمان د کورنۍ یا د خور په حیث نه، د ارمان د سیاسي ملګري په حیث، د ارمان د سنګر ملګري په حیث، د ارمان د فکر د ملګري په حیث موږ راځو. زه هم د دې نورو ملګرو سره چې د ده د فکر د ده د سنګر ملګري دي، زه هم د دوی ملګری یم، راځو ارمان ته مو د عقیدت ګلونه وړاندې کړه. د دې بعد به ځو په میونسپل کمیټۍ حال کې کمیونټي حال کې هلته سمینار دی، هغه سمینار به اورو، ملګري دي د ارمان په ژوند په فکر باندې به خبرې کوي چې چا له ارمان سره ادبي وخت تېر کړی، سیاسي وخت یې تېر کړی، نو په هغه باندې به خبرې کوو، او څوک چې هم لیدونکي دي هغه باید راشي د ارمان ژوند د ارمان مبارزه باندې چې کوم ادیبان خبرې کوي هغه را سره واوري. مننه.